هرې کورنۍ خپل د فامیل څو تنه غړي له لاسه ورکړي او شهیدان شوي. د دغې سیمې اوسېدونکی خادي نومی چې زړه یې ډک او تش کېږي خپل د کور 4 معصوم ماشومان یې په یوه ورځ شهیدان شوي. خپل د مظلومیت ډکه کیسه داسې کوي. دا لوکان مخ په سبق تله کتابونه ورڅخه وه، یو مې وراره دی د هغه پښې پرې چې سترګه هم ړنده شوه. دا زما بچیان درې سره پر یوه ځای وګورئ، غفار نومېږي، 11 قریبو، دا بل چراغا نومېږي، دا د 7 کالو، دا امید نومېږي، دا د 13 کالو دا لوکان مې. دا زوی مې بیا تیاري وویشتی راڅخه، هغه د 19 کال ته نږدې و. نو د ګډ افغانستان سره دغه جلم وبچ شوی. نو دغه ګای وخت به دا کور کې دغه کورداري مې ډېر تشویش کړي، ځوان تشویش مه کوه، پر ګرد افغانستان دغه راغلی. دا سړی مې ورته وروښن ګرد افغان وویشتی، دا سړی افغان وویشتی چې حکومت یې سوریه کړه. ما ویل نو چاره نه لرو، پر موږ دا ژوند په کور کې موږ ډوډۍ نه زه چې ما کولران ویشتي په کور کې چې مرمۍ ته سوریه نه وه، په کولر کې ونښته ګمبد کې دلته ونښته 3 ساعته دلته څرخې ده په کور کې، کولر کې ونښتله د دې خوا بل ته وغورځېده د ځمکې څه په خښتو کې ونښته.